قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. تدعي تويا بشكا زمن عقل شوايا د دینه چې زه د هغه شیانو عبادت وکړم چې تاسې د الله تعالی نه پرته بغیر بولئ. ته ورته ووایه زه د تاسې د خواهشات پیروي نه کوم. که مې وکړه نو یقینا زه به په دغه وخت کښې ګمراه شوی یم او نه به یم زه د نیغې سیده لار موندونکی. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ورته ووایه بېشکه زه په هغه ښکاره دلیل باندې یم چې زما د رب له طرفه دی او تاسې د هغې تکذیب کړی دی. مو سره هغه شی نشته چې تاسې هغه په تلوار جلتي سره غواړئ. نشته حکم مگر خاص د الله تعالی د پوره دی. هغه حق بیانوي او هغه ډېر غوره فیصله کوونکی دی.